अस्सलाम वालेकुम उम्मीद कोम ټول به روغ جوړ یې نن ویډیو کې مونږه انګلیسي جملې وایو له go سره یعنی لاړ شه یا تلل. go to your room go to your room خپلې کوټې ته لاړ شه. go to your room خپلې کوټې ته لاړ شه. what time do you go home what time do you go home ته څه وخت کور ته ځې. اکثره دفتر یا کوم ځای کې چا نه پوښتنه کوي چې ته څه وخت کار نه کور ته ځې یا دکان کوم ځای نه، نو ویلی شي what time do you go home ته څه وخت کور ته ځې. she advised me to go there she advised me to go there هغې ما ته مشوره راکړه چې هلته لاړ شه. she advised me to go there هغې ما ته مشوره راکړه چې هلته لاړ شه. I don't want to go alone I don't want to go alone زه نه غواړم یوازې لاړ شم. I don't want to go alone زه نه غواړم یوازې لاړ شم. Do you want to go abroad do you want to go abroad آیا ته غواړې بهر لاړ شې. abroad یعنی بهر ملک خارج بل ځای ته تلل. do you want to go abroad آیا ته غواړې بهر لاړ شې. are you ready to go out are you ready to go out آیا ته تیار یې چې بهر لاړ شې. دا بهر د باندې تلل out څوک چې ځان تیارین ته ورته وایي تیار شو چې لاړ شو. are you ready to go out آیا ته تیار یې چې بهر لاړ شو. you can go there in boat you can go there in boat ته کولی شي هلته په کشتۍ کې لاړ شي. یو ځای وي لاره ورته د کشتۍ وي ته ورته وایي ته کولی شي هلته لاړ شي خو په کشتۍ کې. wash your face before you go out wash your face before you go out بهر تلو نه مخکې خپل مخ ومینځه. I must go home I must go home زه باید کور ته لاړ شم. I must go home. Can I go out Can I go out کولی شم بهر لاړ شم. permission اجازه اخیستل. I will go in my car I will go in my car زه به په خپل موټر کې لاړ شم زه به په خپل موټر کې لاړ شم. will you go by bus will you go by bus ته به په بس کې ځې یعنی په بس کې ځې سفر کې بس کې. I think I should go I think I should go زه فکر کوم چې زه باید لاړ شم. I think I should go یعنی زه فکر کوم سوچ کوم چې زه باید لاړ شم ما ته پکار ده چې لاړ شم. یو ځای کې ته کمفرټیبل فیل کې نه ښه احساس نه کوې نو ته ویلی شي. How can I go there How can I go there زه څنګه کولی شم هلته لاړ شم. چا نه یو اډرس معلومات کول چې هلته څنګه کولی شم هلته زه لاړ شم. How can I go there Let's go to the restaurant Let's go to the restaurant راځه چې رستورانت ته لاړ شو. Do you want to go with me Do you want to go with me آیا ته غواړې چې زما سره لاړ شې. Do you want to go with me We can go every time We can go every time من کولی شو هر وخت لاړ شو. We can go every time من کولی شو هر وخت لاړ شو. Go for a nap Go for a nap د خوب لپاره لاړ شه. Go for a nap
ناپ ویل کیږي یو وړوکی خوب کول، لنډ وخت خوب کول، خاص کر ورځو کې اکثره خلک کوي. نو څوک چې ستړي ته ورته ویلی شي go for a nap. ته کولی شي یعنې لاړ شې یو دمه وکړه، موږ یو ډډه خوب وکړه. go for a break. go for a break یو وقفه وکړه. مسلسل څوک کار کوي یا یو ځای کې آفیس کې وي ته ورته وایې go for a break یو وقفه وکړه یعنې دمه وکړه لږه. I will go for the salad. I will go for the salad. زه به سلاد وخورم. مطلب دا دی که یو ځای کې آرډر وکړې چې څه شی آرډر کړې یا څه شی خورې ته ورته I will go for the salad یا I will go for the pizza. زه پیزا به وخورم. دلته مطلب دا دی I will go for زه به لاړ شم د پیزې طرف ته یا سلاد طرف ته. Great. Go for it. Great. Go for it. ډېر ښه. ورځه پرې. دا اکثر خپل فرینډز منځ کې چې هم عمري مشرانو ته نه ویل کېږي یعنی go for it. یو کار درته وایي چې دا کار ښه روان دی یا زه پکې ښه کېږم نو ته ورته وایې go for it ورځه پې یعنی انتظار مه کوه ورځه پې. You go daily there. You go daily there. ته هره ورځ هلته ځې. I will not go with you. I will not go with you. زه ستا سره نه ځم. Things go on day by day. Things go on day by day. شیان ورځ پر ورځ پر مخ ځي. Things go on day by day. موږ وایو که نه ورځ او شپه د سبا کېږي یا وخت یې تېرېږي. We will go tomorrow. We will go tomorrow. موږ به سبا ځو. We will go tomorrow. You can go and get some rest. You can go and get some rest. ته کولی شي لاړ شي او یو څه آرام وکړي. You can go and get some rest. ته کولی شي لاړ شي او یو څه آرام وکړي. سفر نه څوک راشي یا کار نه نو ویلی شي. I go to bed at 8. I go to bed at 8. زه په 8 بجې ویده کېږم. مطلب دا دی I go to bed زه تخت ته ځم یعنی I go to bed زه بسترې ته ځم. I go to bed at 8 o'clock هم سره ویل شي. I go to bed at 8 o'clock. زه په 8 بجې ویده کېږم. When did he go to Canada? When did he go to Canada? ها کله کاناډا ته لاړه. I go to sleep early. I go to sleep early. زه زر ویده کېږم یعنی په وخت ویده کېږم. I must go to the office. I must go to the office. زه باید دفتر ته لاړ شم یعنی زه ضروري ده چې زه آفیس ته لاړ شم دفتر ته لاړ شم. I might go to the market. I might go to the market. زه کېدای شي بازار ته لاړ شم. I might go to the market. زه کېدای شي بازار ته یعنی لاړ شم. څوک درنه پوښتنه وکړي څه شی کې یا چېرته ځې ته ورته وایې کېدای شي. I need to go to the toilet. I need to go to the toilet. زه باید تشناب ته لاړ شم. دا و د نن ورځ انګلیسي جملې.